واکدارانو شي قرار د دی ولسا واکدارانو شي قرار د دی ولسا بس د ما اخلي ازار د دی او زما محترم او په غټو نعمتونو کې یو نعمت امن دی لکه موږ پاکستان کې اوسېږو زما د خبرو دا مطلب نه دی چې موږ ناجایز او د جایز وو ناجایز جایز ناجایز ناجایز دي زمونږه دومره وسه ده چې سبق ویل شو اخو زمونږه وسه نشته خدا خبره ده زما ورونو چې امن ګره د الله نعمت دی تاسو نه ګورئ چې په کوم ملکونو کې امن نشته دی افغانستان عراق یمن لیبیا چې چا وران کړی دي الله دې هغه تباہ کړي چې هغه امریکایان دي ځکه چې مسلمانانو ټول دنیا ورانه کړه اوس هم دغه اراده خراب دي او موږ هم دومره بیا عقل یو چې موږ په خپلو کې دومره وران یو یا د مذهب په نوم یا د جنډو د بیرغونو د قائد په نوم باندې او یو بلم تباک او کافران چې د زمونږه تماشا کوي نو زما ورونه امن د الله لوی دومره لوی نعمت دی چې په پاکستان کې او امن دی او تاسو بارډر کې را شو ګورئ د افغانستان نه دا مریضان او دا خلک را روان دي چې ګور موږ ته امن نشته دی په غلا بزو پیسې به ورکو خو چې د څه زیاته ورشو چې زمونږ د سر امن د دین علاوه سعودي ته د ټول وران ملکونو والا خلک روان دي او زمونږ ملک وران شوی دی الله دې وران ملکونه په خپل قدرت جوړ کړي دا به په دعاګانو جوړیږي او دا به په جړاګانو جوړیږي او دا په مذاکرات او په تفسیرو نه جوړیږي دا به په ډېر اوږدو دعاګانو جوړیږي ځکه چې په دعا باندې هغه کار کیږي چې هغه انسانان نشي کولای خو موږ صحیح دعا نه ده کړې د دې وجنه الله تعالی چې کله جنت بیانوي نو دا وایي اے خلکو ګوره جنت کې به امني په سورته قریش کې چې کله الله نعمتونه بیانوي نو قریش ته وایي اے قریش ګوره الله تعالی امن درو نکو ډوډۍ دل در نکړه الله تعالی مؤمنانو ته فرمایي اے مؤمنانو که تاسو صحیح شئ نو الله بدل امن درکې امن الله چې د توحید برکات بیانوي نو دسي وایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن چې کوم خلق مؤمنانی الله بغول د امن زندگی ورکړي امن د بیګا سبب دعاګانو کې د څه دعاګان شته د چاغي کې دا سوال د چې الله موږ د امن زندگی راکړي نو زما محترم وګوره امن د الله نعمت ده د دې ډېر زیات شکر وباسي ځکه چې په کوم ملک امن نه آلته ډوډۍ چاله مزه نه ور کوي پاغي کې خپل اهل او عیال سره جون چاله مزه نه ور کوي د ارچا وګونه د سیمه متوجي چې د کم طرف نه بډس کیږي او صبر باندې کیږي نو الله تعالی دې موږ له د امن او د عافیت ژوندۍ راکړي تر مرګ پورې ګوره امن ډېر زیات شکر ادا کوي د امن د بقا سوال کوي